د پاکستان نمبر 1 پوځ په ګونډو د بلوچستان د مچ ښارګوټی لا هم تر ولکې لاندې لري. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د بولان درې ګډ عملیاتو جزئیات. د بلوچستان پر مچخار او څیرمه سیمو د بلوچ ملتپالو جنګیالیو په بریدونو کې څه پیښ شول. د کویټې ښار جنوب لویدیځ ته په 70 کیلومتره کې د مچ په نوم یو کوچنی ښارګوټی د جنوري د 29مې په شپه د یو لړ پراخو بریدونو شاهد و. دا ښار د بلوچستان ایالت د کچې په نوم یوې ولسوالۍ لرې پرته سیمه ده چې د بولان درې د غرونو په منځ کې راګیر ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ په اسلام آباد کې و چې د بلوچستانو ازادۍ لښکر په مشرۍ د دره بولان ګډ عملیات پیل شول. بلوچ لیبریشن آرمي یا د بلوچ ازادۍ لښکر ویان جنید بلوچ په یو خبرپاڼه کې د دې بریدونو مسؤلیت ومانه او ویل چې دا له نورو بلوچ غورځنګونو سره په ګډه طرحه شوو عملیاتو پیل دی. په دې بریدونو کې د BLA په ګډون د مجید لیوا، فتح لیوا، د تکتیکي عملیاتو ځانګړې لیوا او استخباراتي قطعې برخه اخیستې وه. د عملیاتو له پیله د 40 ساعتونو ډیر تیریږي چې لا هم د مچ ښارګوټی د بلوچ ملتپالو په کنټرول کې دی چې تر اوسه له 50 ډیر پوځیان پکې وژل شوي دي. د ځایي وخت د جنوري د 21مې د چهارشنبې د سهار وختي خپاره شوي انځورونه ښیي چې بلوچ ملتپال جنګیالي په کلیو کوڅو کې د بلوچستان له ملي بیرغ سره پلي ګرځي او پر ځایي اوسیدونکو حال اخلي. یوه بله ویډیو چې تازه رسنیو ته رسېدلې د جوماتونو په لاسپیکرونو کې بلوچ جنګیالي د ښار د کنټرول ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې ډاډه اوسي. دا لومړی ځل دی چې ګڼ بلوچ ملتپال حرکتونه او ازادي غوښتونکي غورځنګونه ګډ عملیات طرحه او عملي کوي. تر دې وړاندې موږ د دې ډول پیښې شاهدان نه یو. له دې بریښي چې د بلوچستان د ازادۍ مفکوره او مبارزه له دې عملیاتو وروسته نوي پړاو ته ننوځي چیرې چې ټولې ازادي غوښتونکې ډلې په دې توانېدلې چې د خپل مشترک هدف لپاره چې هغه د پاکستان له حکومت څخه د ازادۍ او حقونو ترلاسه کول دي سره متحد شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.